د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په تیره اونۍ کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر خوند د درملو تولیدي فابریکو په ستاینه غونډه کې چې د روان 1404 لمریز کال د ثور میاشتې په 13مه نیټه په عامه روغتیا وزارت کې جوړه شوې وه ګډون وکړ. محترم ملا عبدالغني برادر خوند په همدې مناسبت جوړو شوو مراسمو ته وویل با کیفیته درمل له صحي اړخه د سالمې انساني ټولنې ضمانت کوي او بې کیفیته درمل بیا د انسانانو روغتیا ته زیان رسوي. په دې برخه کې په پوره اخلاص، ژمنتیا او امانتدارۍ سره د مسؤلیت ترسره کول د ټولو داخلو اړخونو اساسي مسؤلیت دی. محترم ملا صاحب زیاته کړه که په هیواد کې د درملو تولیدي فابریکې له ملي او نړیوالو معیارونو سره سم درمل تولید کړي دا به نه یوازې لویه لاسته راوړنه وي بلکې پر وارداتي درملو به د هیواد تکیه راکمه او په دې برخه کې به موجوده تقاضا په کور دننه پوره شي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال زیاته کړه دا چې نن ورځ د درملو د تولیدي فابریکو له جملې یوازې دریو فابریکو ته د با کیفیت او معیاري تولید له امله له نړیوالو اصولو سره سم د GMP سرټیفیکیټونه ورکول کیږي. دا د یادو فابریکو د مسؤلینو لپاره لویه لاسته راوړنه ګڼم او له خپل اړخه ورته مبارکي وایم. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر خوند له لوري د روان 1404 لمریز کال د جوزا میاشتې په لومړۍ نیټه په لغمان ولایت کې د 10 میګاواټ لمریزې برېښنا پروژې د چارو د پایل پرانیسته وشوه. محترم ملا صاحب په همدې مناسبت جوړو شوو مراسمو ته وویل دا د خوښۍ ځای دی چې نن په لغمان ولایت کې د پاک انرژۍ د تولید په برخه کې یو مهم ګام اخلو. دا به نه یوازې د اقلیمي بدلون پر وړاندې د دې سیمې مقاومت لوړ کړي بلکې د پاکې او پایښت لرونکې انرژۍ په برخه کې به د هیواد اړتیا هم تر یوه حده پوره کړي. محترم ملا صاحب زیاته کړه اسلامي امارت د برېښنا سکتور په برخه کې خودکفایۍ ته د رسیدو په موخه د دې پروژې په څیر مهم ګامونه اخیستي چې دا نه یوازې د برېښنا د تولید بلکې د ملي اقتصاد، کورنۍ او بهرنۍ پانګونې د جلب او جذب، د کاري فرصتونو د ایجاد او هیوادوالو ته د ښو خدماتو وړاندې کولو په برخه کې مهم ګام دی. محترم ملا عبدالغني برادر خوند په لغمان ولایت کې د 10 میګاواټ لمریزې برېښنا پروژې د پیل مراسمو ته وویل د اسلامي امارت اقتصادي ستراتیژي پر دې ولاړه ده څو هیواد له بهرنۍ اړتیا خلاص او د خپلو موجودو کورنیو ظرفیتونو پر مټ خودکفایۍ ته ورسیږي. دا چې برېښنا د یو هیواد د اقتصادي ودې د ملا تیر بلل کیږي په همدې موخه د اسلامي امارت اقتصادي پالیسیو په سر کې ځای لري. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په هیواد کې د اقتصادي او پانګونې پروژو د پیل او بشپړولو لپاره امنیت تر ټولو مهم وباله او پانګوالو ته یې په دې برخه کې د اسلامي امارت له لوري پوره اطمینان ورکړ. د پانګونې بین الوزارتي کمیټې نوبتي غونډه د روان 1404 لمریز کال د ثور میاشتې په 29مه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوه. غونډې ته له اجنډا سره سم په سرپل ولایت کې د ښاروالۍ پر ځمکه د سوداګریز مارکیټ جوړولو او د جوزجان ولایت د قرقین او خم آب ولسوالیو ته د برېښنا رسولو طرحې د بحث لپاره وړاندې شوې. له هر اړخیز بحث وروسته د پانګونې بین الوزارتي کمیټې د نظرونو په پام کې نیولو سره په سرپل ولایت کې د ښاروالۍ پر ځمکه د سوداګریز مارکیټ جوړولو طرحه د تایید وړ وبلل شوه.